ښاري کلتور غوښتنه کوي ترڅو خپل او د ښاریانو د ذهن لپاره د ښار ښکلی انځور جوړ کړو. بصري ککړتیا کولی شي د انسانانو ذهن خراب کړي او په هغه کې بد انځور جوړ کړي. له بده مرغه موږ خپل هغه ښار چې یو وخت منظم او د نړیوالو استاندردونو سره برابر و له بصري پلوه مو له خپلو ناسمو اعمالو سره په لوړو غږونو په وحشتناکه ډول ککړ کړل. شیر سلطانه د حل لاره څه ده؟ د امنیتي لویو تیږو د دفترونو او کورونو بهر سیمنټي جمپونه او موانعو پر ځای د ښه امنیتي تدابیرو لپاره د کور او دفتر له دننه موادو څخه کار واخلئ. د کوڅو لښتې مو پاک وساتئ او پر سړکونو د کثافات له اچولو ډډه وکړئ. کولی شئ کثافات په جدا کڅوړه کې په هغه خاصو ځایونو کې چې د ښاروالۍ لخوا ټاکل شوي دي واچوئ. رنګونه په سترګو مه تویوئ، تیږې په سترګو مه غورځوئ، سترګو ته هوساینه راولئ، پام کوئ سترګې له دورو مه ډکوئ. ډیر ښه. دا پیغام تاسو ته د ښاروالۍ عمومیت، د ښاري حکومتولۍ، د عمومي ریاست او د امریکای متحده ایالاتو د خلکو په مالي مرستې لخوا وړاندې شو.